السلام علیکم ویورز، د انګلیسي لغات او جملې برخې ته ښه راغلاست. نن زموږ موضوع ده قهر یا عصبانیت یا غصه چې په انګلیسي کې ورته انګر یا انګري اوسه کېدل ورته وایي. نو راځئ په دغې برخه کې نن یو څو جملات زده کړو. get lost ورک شه. get lost ورک شه. shut your mouth خوله دې بنده کړه. shut your mouth خوله دې بنده کړه. په هغې صورت کې استعمالیږي چې کله نور نه غواړې چا سره یو بحث ډېر کړې، نو په هغې صورت کې دغه خبر ورته یا دا جمله استعمالیږي چې shut your mouth خوله دې بنده کړه. I don't want to talk زه خبرې کول نه غواړم. I don't want to talk زه خبرې کول نه غواړم. I don't want to talk زه نه غواړم چې خبرې وکړم. زه خبرې کول نه غواړم. Don't tell me what to do ما ته مه وایه چې څه وکړم. Don't tell me what to do ما ته مه وایه چې څه وکړم. په هغې صورت کې دا استعمالیږي چې ته د چا مشورې ته یا د چا خبرو ته نه غواړې یا ضرورت ورته نه لرې، نو په هغې صورت کې دا جمله ویل کېږي چې Don't tell me what to do ما ته مه وایه چې څه وکړم. Be in your limit خپل حد کې اوسه. Be in your limit خپل حد کې اوسه. I will never forgive you زه به دې هیڅکله ونه بخښم. I will never forgive you زه به دې هیڅکله ونه بخښم. د لا زیاتو جملاتو د زده کړې دپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.